السلام علیکم ګران شاګردانو، الله دې وکړي شروع جوړ بیاست. آیا غواړئ د انګریزي پروننسیشن یا تلفظ زده کړئ؟ آیا غواړئ ورډز مینینګ الفاظ معنی زده کړئ؟ آیا غواړئ 3 فارمز اف د ورب زده کړئ؟ نو راځئ په دې سبق کې نن په دې ویډیو کې تاسو ډیر بختور یاست چې دا ویډیو ګورئ. په دې ویډیو کې تاسو ته مین چې دی هغه 3 فارمز اف د ورب سبق دی. دغه سره سره ورډز مینینګ او پروننسیشن دا درې سره د انګریزي زړه دی. راځئ پر دې ویډیو مهنت وکړئ، دا زده کړئ. راسره وایاستې په زور یې راسره وایاست. چې څومره په زور وایاست هغومره ستاسو د انګریزي تلفظ زده کېږي او الفاظ معنی هم زده کېږي. اول لفظ دی کلیف. کلیف چکچکي کول. کلیفت کلیفت پر اخر کې د ډي د ټي اواز کوي. کلایم ختل. کلایمډ کلایمډ دا دلته دا بی سایلنټه ده، کلایم ویل کېږي. کلفس کلفس بس خلک یې کولپس وایي. کلفس ایله کېدل لکه د دیوال یې کور ونړېږي، لس یو حکومت ونړېږي. کلفسټ کلفسټ سیکنډ تھرډ فارم دی. کولایډ کولایډ ټکر کول. کولایډډ کولایډډ سیکنډ تھرډ فارم. کمیټ کمیټ ترسره کول، د یو کار د یو ګناه ترسره کول. کمیټډ کمیټډ یا ژمنه کول ته هم وایي، دا سیکنډ تھرډ فارم. کمپیر کمپیر فرق کول، موازنه. کمپیرډ کمپیرډ سیکنډ او تھرډ فارم. کمپلیټ کمپلیټ مکملول. کمپلیټډ کمپلیټډ دا سیکنډ او تھرډ فارم دی. کمفیټ کمفیټ مقابله کول. کمفیټډ کمفیټډ سیکنډ او تھرډ فارم. کمپلین کمپلین شکایت کول. کمپلینټ کمپلینټ. کنډول په غم کې ورسره شریکېدل لکه فاتحه اخیستل نه. کنډولډ کنډولډ. کنفیس کنفیس اقرار کول. کنفیسټ کنفیسټ. کنسیسټ کنسیسټ مشتمل کېدل، ویشل چې دا کار دا شی پر دونې برخو ویشلی دی نه. کنسیسټډ کنسیسټډ. کنټین کنټین ځای نیول، چې موږ دا دونې ځای نیسي، را تالاب دونې اوبه نیسي، دا ګیلاس دونې اوبه یا دا کور دونې ځای نیسي. کنټینډ کنټینډ. کنسول کنسول تسلي ورکول، دلاسا تسلي. کنسولډ کنسولډ سیکنډ او تھرډ فارم. کنکر کنکر فتح کول. کنکرډ کنکرډ. کنټریبیوټ کنټریبیوټ چنده کول، برخه کې اخیستل، حصه ورکول. کنټریبیوټډ کنټریبیوټډ. کنویکټ کنویکټ مجرم ګڼل، مجرم بلل، چې عدالت یو څوک مجرم وبولي. کنویکټډ کنویکټډ. کنوینس کنوینس راضي کول. کنوینسډ کنوینسډ. کوآپریټ کوآپریټ تعاون کول، مرسته کول. کوآپریټډ کوآپریټډ. کافي کافي نقل کول، د یو شي نقل. کافیټ کافیټ. کرش کرشټ کرشټ. کرش معنا ټکر کول. کرشټ کرشټ سیکنډ تھرډ فارم دی. کرش هغه لوړ کرش خو موږ ووایي، هغه بل چې ول هغه کلش ولو، هو ټکر کول، هغه کلش ولو ټکر کول. دا کرش لوېدل، یو شی ریلس، ایټ کرشټ نه ریلس ولو. کرشټ کرشټ. په بل د پیج کې چې موږ ووایي هغه کلش ولو. دا بل بیا کرش دی، دا هغه لوړ کرش و، سی آر ای اس ایچ او سی آر یو اس ایچ دواړه تلفظ یو رقم دی، مګر معنا یې بدل دی. دا اول کرش معنا ده ایله کېدل، لوېدل، چې یو شی ایله سي. دا بل دویم چې دی کرش معنا در پښو لاندې کېدل، در موټر لاندې کېدل، در وزې لاندې کول. کرش کرشټ کرشټ سیکنډ او تھرډ فارم.
cure cure علاج کول علاج کېدل cured cured second او third form cage cage نیول cart cart موږ پښتو کې موږ کاټ مکه موږ په خالو به کولې کېل چې څوک ونی موږ کاټ دی کاټ سلو معنا ومنو come come راتلل came come came second او come third form choose choose دا تلفظ د دې شان د ډیر ضروری دی دا سواس choose انتخابول chose chosen second او third form cry ژړل cried cried second او third form یو دا اصول دی چې د کوم ور په اخر کې وای راسي به د second third form جن جوړي وای جن لیر کیږي دغه پر ځای I E D لګول کیږي نو دا زموږ د نن سبق مننه الله حافظ در بل سبق پرې